سهیل شاهین اټومي وسلو ته د اسلامي امارات د لاسرسي په اړه ادعاوې ردوي. په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس تولینیوس ته وایي چې اسلامي امارات اټومي وسلو ته د لاسرسي په لټه کې نه دی، بلکې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شویو نظامي وسایلو او وسلو د جوړولو په هڅه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا د کانګرس یوه غړي ادعا کړې وه چې اسلامي امارات اټومي وسلو ته د لاسرسي په موخه خپل استازي شمالي کوریا ته لیږلي دي. څه موده وړاندې د امریکا د کانګرس یو غړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ ته په پوښتنه کې ادعا وکړه چې طالبان د اټومي وسلو ترلاسه کولو په هڅه کې دي او په همدې موخه یې شمالي کوریا ته هم یو استازی لیږلی دی. خو اوس په قطر کې اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس د دې ادعا پردولو سره وایي اسلامي امارت اټومي وسلې ته د لاسرسي په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې تجهیزات بیا ورغوي. این ادعا را کاملا رد میکنم، حقیقت ندارد. امارت اسلامی افغانستان در پی بازسازی مخروبه های دوران 20 سال اشغال در کشور است، نه مسابقه تسلیحات هستوی. این ادعا کلا بی اساس می باشد. بل خو د نړیوالو چارو شنونکي په دې تړاو بېلابېل لیدلوري لري. کشور افغانستان تحت تحریم‌های بزرگ اقتصادی کشورهای دنیا قرار دارد، چگونه میتواند به فکر ازی باشد که بعد سلاح‌های هسته‌ای یا کشنده‌ای دست جمعی دسترسی داشته باشد؟ ساختن سلاح هسته‌ای یا دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای توسط طالبان یک پروپاگاند است، یک دروغ است. کشورهایی که سالهای سال تلاش کردن مثل ایران تا هنوز موفق نشدن. امکان نداره طالب به بی امکاناتی، به بی پولی که بتانه به همچون یک موضوع مهمی را دسترسی پیدا کنه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې سرپرست حکومت تر اوسه د اټومي وسلو په تړاو له هیڅ هیواد سره خبرې نه دي کړي او اسلامي امارت کافي تجهیزات لري. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په درېیمه سټوډیو کې د پوځي چارشنونکی ښاغلی جنرال صدق شینواری وصل شوی دی. سلامونه شینواری صاحب، وخت بخیر. بحث له دې ځای پیلوو چې د اټومي وسلو په تړاو باندې وروستۍ کومې څرګندونې چې شوي دي د امارات په تړاو باندې څومره حقیقت کېدلی شي؟ دغه ډول څرګندونې تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تلویزیون لیدونکو ته، ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته بیا هم ځلې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وګورئ، دغه ادعاوې د نن ورځ نه دي، بلکې که تاسو دغه د میډیا بیکګراوند وګورئ، په 2020 کال کې د مارچ په 14مه نیټه هم د سپوتنګ د ورځپاڼې کې دا راغلی و چې د امریکا ارشدو چارواکو دا ادعا کړې وه چې طالبان به عصبي سلاح ته دوی لاسرسی پیدا کوي. همداسې هم د جون په 4مه په 2021 کال کې هم امریکایانو دا ادعا وکړه چې دوی عصبي سلاح ته دوی لاسرسی پیدا کوي. حال دا چې دوی ورسره په دوحه کې په یو میز باندې هم ناست و او دا ادعاوې کولې، خو دغه ادعاوې هم په تدریج سره لکه نورې ادعاو چې غواړي چې دغه طالبانو دغه نظام دوی تضعیف کړي او نړیوال ته وښیي چې برعلاوه چې دوی افغانستان ونیوه د سلاح په زور باندې، جنګ په زور باندې، بلکې دوی اوس غواړي چې عصبي سلاح ته لاسرسی پیدا کړي، چې دا ادعاوې هیڅ نوع بنسټ نه لري. بله، اوسنی حالت په کتو شینواری صاحب، څومره د دې امکانات شته چې اسلامي امارات د سره دوی چې دلته اقتصادي مسایل مطرح کېدلی شي، د افغانستان د خلکو د فقر مسله مطرح کېدلی شي، دوی عصبي وسلو ته د لاسرسي په برخه کې کار وکړي؟ روان وضعیت د اقتصادي وضعیت په کتو دغسې یو مسله څومره له حقیقت لرې ده؟ وګورئ، دغه عصبي سلاح ته لاسرسی د یو هیواد فکر نه کوم داسې اسان و ساده کار وي، او هغه هیوادونه چې عصبي سلاح لري او دوی په عصبي سلاح باندې دوی مجهز دي او همداسې هم په پخوا وختو کې هم دو دغه سلاح استعمال کړي، او حال دا چې د بینالمللي قوانینو په کنونسیونونو کې قطعنامو کې دا راغلی دي چې د دغه اصلو ته لاسرسی، د دغسې اصلو اخیستل، استعمالول دا خپله یو جنایت بلل کیږي.
خو بیا هم دغه جنایت دوی کړی دی. ولې په دغسې یو وخت کې چې افغانستان په دغسې یو وضعیت کې قرار لري، زه فکر نه کوم چې طالبانو اول دغه ادعاوې چې دوی شمالي کوریا سره اړیکې نیولې دي یا تللي دي او یا هم د عصبي سلاح غوښتنې کړې اخیستلې په دغسې یو وضعیت کې چې زموږ اقتصاد هم په همدې شکل دی او سیاسي انزوا هم شتون لري، زه فکر نه کوم چې دا شی امکان ولري. ولې دا په مرور زمان باندې دا د هر هیواد حق دی، دا حق لري، نور هیوادونه دا حق لري، افغانستان نه لري. افغانستان هم دغه حق لري، یو مستقل دولت دی، مستقل جغرافیه ده. اوس شینوار صاحب پوښتنه هم همدلته پیدا کېږي که نور نړۍ استوي اسلحې درلودلی شي، هغوی د وسلو په جوړولو برخه کې روزمره هغوی تغیرات راوستلی شي، وسلې جوړولی شي، افغانستان هم له دغه حق څخه برخورداره دی. ښایي دلته بیا ستونزه څه ده، د څه لپاره دغه واضح دغه ګونګسي د خپرې شي چې ګواکې شمالي کوریا ته کسان لیږدول شوي دي تر څو د اټومي وسلو د جوړولو په برخه کې د امارات ترلاسه پکار شي. که امارات احیانا دغسې یو کار وکړي ستونزه پکې څه ده؟ که چېرته دا کار وکړي دا زموږ حق دی، موږ یو مستقل دولت یو او په دې کې هیڅ ستونزه نشته. یوازینۍ ستونزه همدا ده چې موږ دلته سیاسي یعنې د سیاسي لحاظه انزوا کې قرار لرو او افغانستان تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او وایي چې دلته باید همه شمول حکومت رامنځته شي او همداسې ادعاوې پرله پسې دا ادعاوې دي. دغه ادعاوې د نن ادعاوې نه دي، څو کاله مخکې هم دا ادعا کړې، اوس هم دا ادعا کوي او همداسې هم په هغه وخت کې چې طالبان په غرونو کې وو، په اطرافو کې وو، دا ادعا یې کوله. په هغه وخت کې خو دوی دا لاسرسی نه شو پیدا کولی دغه عصبي سلاح ته، نن یې څنګه پیدا کړي. په دغسې یو اقتصادي وضعیت کې چې موږ قرار لرو، بد اقتصادي وضعیت کې موږ څنګه کولی شو چې اصلي موږ د عصبي اصلو ته لاسرسی پیدا کړو؟ نو اوس دپاره افغانستان نه کوم ګاونډي هېواد سره یعنې کوم جنګ هم موږ نه لرو، همداسې هم دې ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي د عصبي سلاح راسړولو ته او هغه ته لاسرسی افغانستان دپاره وخت شته دی، کافي وخت لري. بله امارات بیا په ځواب کې ویلي دي چې هغه پاتې شونې وسلې چې له امریکایي پوځ څخه پاتې شوي دي د هغو جوړو په لټه کې پاتې شوي دي. اوس دلته څومره لوی واټن او توپیر موجود دی دا چې اسلامي امارات پر هغه وسلو باندې کار پیل کړی دی چې هغه د امریکا څخه پاتې شوي، برعکس نوره نړۍ امریکا دا تور لګوي چې ګواکې دوی اټومي وسلو ته د لاسرسي په هڅه کې پاتې شوي دي. امریکا تر دې وړاندې د خپلو وسلو په تړاو باندې اندېښنه ښودله چې ګواکې ډېر شمېر وسله دلته په افغانستان کې پاتې شوې ده. اوس دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره اړخ درلودلی شي دغه کومه روسیې دا چې شوې ده؟ وګورئ، اول خو دغه امریکایانو خپله دا اشتباه کړې ده او دوی پوهېده چې دلته موږ ځو، دغه وسله یې دوی ولې پرېښوده او بل دغه وسله یې خو دوی په هغه وخت کې جمهوریت په وخت کې په امنیتي څانګو ته دوی دغه سلاح ورکړې وه او دغه یعنې ذمت د افغانستان و. نو کله چې بهرنیان ووتل او دغه سلاح د دوی نه پاتې شوه، تاسو وګورئ چې په ملي دفاع وزارت دغه کم نظامی تجهیزات دوی رغوي، دوی ترمیموي او جوړوي، ثبت و راجستر کوي، ډیپو کوي. همداسې هم د کورنۍ چارو وزارت، همداسې هم د استخباراتو څانګې هغه اصلي چې غیر منظم شکل وي هغه دوی اوس ترمیموي، جوړوي او دا ذمت د افغانستان دی. دغه تشویش باید دوی اوس باید ونه کړي، ځکه دا د افغانستان دغه فعلي به طالبانو لاسته ورغلی او دوی چې هر نوع استفاده تر کوي دی د دوی پورې ارتباط لري. ولې په کل کې اوس په دې برخه کې د ملي دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت ډېر زیات لاسته راوړنې په دې لري چې دوی دغه کمې سلاح چې پاتې شوي غیر منظم وي دا ټول د دوی د مدیریت لاندې دي، د دوی د کنټرول لاندې دي او دا ذمت دی. نو دلته د دوی دغه کشفي او استخباراتي د امریکایانو هم ډېر ضعیفه دي چې ناقص راپورونه ورکوي او همداسې هم د افغانستان کم کسان چې دوی سره تښتېدلي دي امریکا کې چې ځان ته دوی کره استخباراتچیان هم وایي دغسې ناقص او
مجهول استخباراتي اطلاعات دوی ته ورکوي او بالاخره دوی بیا رسنه کوي چې اخر دغه نور شینواري صاحب د دوی دغه اطلاعات ناقص کیدلی سي که نه ستا ځینې نور موارد چې د همدغه ګونګوسو د خپرولو تر شا امریکا د ترلاسه کولو په لټه کې پاتې شوې ده ځکه چې امریکا د خپلو استخباراتو په برخه کې خورا ډېر زیاته جدي او له هغو استخباراتو څخه دی چې ډېر زیات ښه کار کوي د استخباراتو په برخه کې. او ګورئ دغه موضوع په هغه وخت کې را برسېره کیږي چې د امریکا د کانګرس لخوا دا ویل کیږي په عین وخت کې د افغانستان پخوانی د امنیت رئیس پاتې شوی و چې هغه ښاغلی نبیلو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده چې دوی طالبان دغه عصبي سلاح ته دوی لاسرسی پیدا کړي خو د دغه خلکو کفایت او اهلیت موږ ته معلوم و چې دوی هغه وخت کې ناقص اطلاعات یې رایې کوله چې د ملا محمد احمر مجاهد 2 کاله مخکې دی مړ شوی او دوی ویل چې دا په کراچۍ کې دی مریض و هملته دی وفات شوی او هملته دی دفن شوی حال دا چې دا بیا څو کاله بعد په سیوري ولسوالۍ کې د دې هلته جسد پیدا کیږي او هلته دفن کیږي. همداسې هم چې دوی یو دکاندار د کریسه په وخت کې راوستی و چې دا ملا برادر دی دا څوک دی ارګ ته راوستی و چې هغه یو نانبای و. یعنی دغسې ضعیف اطلاعات باعث د دې شو چې افغانستان دغه وضعیت ته ورسېده. همداسې هم دا نور اطلاعات هم د دوی دي همدغه استخباراتچیانو همدغه جاسوسانو د افغانستان چې ناقص اطلاعات امریکایانو استخبارات ته ورکولو چې بالاخره د هغه ناقص استخباراتو په اساس باندې دلته به چاپې اچول کېدې بمبارۍ کول او همداسې هم د خلک ملکی خلک وژل کېده هغه اساسي اهداف د دوی پاتې کېده. بالاخره دلته د ملت او د حکومت ترمنځ واټن پیدا شو طالبان دلته قوي شو بالاخره دلته دا نظام نسکوره شو. دغه ناقص اطلاعاتو دغه نتیجه وه. بله اوس په کوردننه موږ که د پاوز اړتیاو ته وګورو څومره اړتیا درلودلی شي په کوردننه شته هغه کوم وسیلې دا کوم تجهیزات چې ستا د دوی لپاره بحثنه کولی شي چې که دلته دا رښتیا هم د مسایل بحثنه کول شي بیا موږ د وخت دې ته پیدا کړو چې باید پر اټومي وسلو باندې دې کار وکړو. کاملا دې ته زما په فکر باندې چې ګورو موږ تاسو میډیا تعقیبوو همدغه رسنۍ تعقیبوو دوی کومې وسلې چې شتون لري دوی کاملا ورته لاسرسی لري هغه کومې وسلې چې په ډیپو کې پاتې وې د امریکایانو لخوا او همداسې هم کومې وسلې چې د دوی د مجاهدینو سره وي هغه ثبت و راجستر هم زه فکر کوم چې هغه تکمیل شوی دی او کومې اصلې چې دلته غیر فعال دي هغه هم دوی فعالې کړي دي او یو څه ناڅه به د دوی دغه تجهیزات نظامي تجهیزات پاتې وي. خو دلته دغه کمې اصلي او تجهیزات چې دي دا د هیچا شخصي مال نه دی دا بلکې بیت المال دی. که دغه په قدرت باندې طالبان وي که نه وي که دغه وزیر دفاع یا د کورنۍ چارو وزیر وي که نه وي همدا اصلې به ډیپوي او دا هیڅوک نشي وړلی او هغه قاچاقبران چې په د روسیې کې دغه وسلې دوی قاچاق کولې هغه د طالبانو لخوا نیول شوي دي هغه به سلات تر اخیستل شوي دي او کیدای شي ځینې قاچاقبرانو د نورو لارو نه په استفادې سره دوی انتقال کړي. ولې داسې معلومیږي چې کومې وسلې چې د امریکایانو نه پاتې شوي او کومې وسلې چې د پخواني جمهوریت د امنیتي ځواکونو سره وي هغه ټولې په افغانستان کې شتون لري او د دوی د مدیریت او کنټرول لاندې دي. بل پاوز ته په کتو امریکا اندېښمنه کېدلی شي د افغانستان شمیر او اردو ملي ته که موږ تاسو وګورو په هغه اندازه کې دی چې د سیمې د نړۍ ودونه دې اندېښمن شي بیا هغې نه وراخواته د موږ تاسو د اټومي وسلو بحث ته ورته نه شو که نه اوس هم باید اړتیا دلته نور هم زیاته شي تر څو پاوز کې نور دې اضافه شي دغه عساکر یا په پاوز کې د نور سرتیري ونیول شي که نه دلته په کوردننه شته پاوز شته اردو د افغانستان لپاره بحثنه کولی شي او بالاخره فرصت دې ته پیدا شوی ده چې د اټومي وسلو په تړاو باندې بحثونه وشي ځکه اوس جګړه نشته. وګورئ په هر صورت کې که جګړې وي که نه یو هېواد هغه مستقل هېواد او دوی دغسې یو ځواکمنې اردو ته مسلکي او متخصص اردو ته اړتیا لري. خو په اوس وخت کې چون د افغانستان اقتصاد هم ټکنی دی او ستونزې هم لرو نو فعلا دپاره دغه کم امنیتي سکتور چې دی او دغه کم اردو د اردوی ملي دا کم ځواکونه دي دا بسنه کوي. ولې باید په مرور زمان باندې زموږ اردو نوره هم ځواکمنه شي متخصصه شي مسلکي شي باید موږ
مدرن تجهیزات باید ولرو، مدرن تجهیزات ته باید لاسرسی پیدا کړو چې موږ د خپل د هیواد د ارضي تمامیت دفاع وشو کړی او هغه کوم یرغلونه چې دغسې کېږي د هغه دفاع وکړو او یو متحده باقاعده او باتقوا اردو موږ او ژمنه اردو موږ ولرو سره د دغه نوې تجهیزاتو سره. نو ممکن بیا دغسې د ستونزو سره موږ مخ نه شو، بهرنیانو اشغال او د دغه تعرضونه موږ انشاءالله مسون به یو. بله شینواری صاحب که اتومي وسله جوړیږي هغه خورا ډېر زیات لګښتونو ته اړتیا پیدا کولی شي چې د هغه لګښت پر اساس باندې اتومي وسله دې جوړه شي. د افغانستان اقتصادي وضعیت که څه هم وړاندې لږ څه بحث پرې وشو، خو بیا هم غواړو چې بحث ته دمه پر همدغه موضوع ورکړو. څومره لګښت اړتیا پیدا کولی شي تر څو موږ وشو کولی چې د نورو نړۍ په شان هستوي وسلې دې ولرو؟ خو دا د هر هیواد د اقتصاد پورې ارتباط لري او هغه کم روابط چې لري د نورو هیوادو سره. نو موږ هم کولی شو چې په مرور زمان باندې دغه وسلو ته موږ لاسرسی پیدا کړو. همداسې هم لکه دغه نور هیوادونه چې دوی اسوي اصلو ته دوی لاسرسی لري او د دوی سره شتون لري او دغه هیوادونه چې تقریبا تر 7 هیوادو پورې دي، نو دوی د هیوادونو یعنی پر قدرت هیوادونو د جملې نه شمیرل کیږي او دوی چې چون اتومي سلاح لري دا هم د هغو حق دی او موږ هم دغه حق لرو. ولې په مرور زمان باندې دې ته موږ وخت لرو. نو انشاءالله افغانستان هم که چیرته یو ښه سیستم او ښه حکومتداري او داسې ژمن کسان په قدرت باندې، نو موږ کولی شو چې په ډېر لنډ وخت کې هم دغه اسوي سلاح ته لاسرسی پیدا کړو او موږ هم په نړۍ کې د هغو جملو هیوادونو څخه اوسو چې موږ د نورو هیوادو غوندې هم اسوي سلاح ولرو. بله اوس شینواری صاحب اټومي پروګرام پیلېدو په تړاو باندې افغانستان له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کولی شي که نه دا مستقلانه باید د خپل حکومت چې اټومي پروګرام پیلوي دغه لګښت د بودیجه ورسره موجوده وي، که شته یو شمېر هیوادونه چې د اټومي پروګرام د پیلېدو لپاره ممکن افغانستان سره د مرستې لاس ورکړي؟ کاملا دغه روابط باید موجودې، خو دلته یو ستونزه دا ده چې اوس دغه د نورو یعنی هیوادو په شمول باندې چې خصوصا په منځنۍ اسیا کې دغه هیوادونه هم یو سلسله د پرقدرتو هیوادو لخوا تر سانسور او د تهدید لاندې دي. دوی نشي کولی چې په ښکاره ډول باندې او په دغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دلته سیاسي او اقتصادي انزوا حاکمه ده، د منطقې استخبارات کار کوي، نه غواړي چې دا وضعیت په افغانستان کې په همدې شکل اوسي. نو یې نشي کولی چې دوی دغه علني شکل باندې افغانستان چارواکو مسؤلینو سره په داسې وخت کې تماس ونیسي. نو ممکن په مرور زمان باندې دغه اړیکې او دغه وړتیا د افغانستان د موجوده نظام لخوا دا پیدا شي چې دغه هیوادو سره دوی اړیکې ونیسي او په دغه موضوعاتو باندې دوی بحث وکړي او توافق ته ورسیږي او دغه اسوي سلاح پیسه کې کیدای شي کم قراردادونه وشي. نو کیدای شي موږ هم په مرور زمان باندې دغه اسوي سلاح ته وروسته د توافق او وروسته د امکاناتو لاسرسی پیدا کړو. بل که په ارزښت باندې وغږیږو څومره ارزښت لري چې هر هېواد باید هغوی اټومي ځواک ولري؟ نور ډېر شمېر هېوادونه دي چې هغوی ځواک لري، د اټومي ځواک لري، هم افغانستان تر اوسه په دغه برخه کې پر دې نه دی توانېدلی چې اټومي ځواک دې ولري. ارزښت څومره درلودلی شي د افغانستان د اقتصاد د دې تر څنګ د استقلالیت په برخه کې، د اراضۍ په برخه کې چې دا مهم کېدلی شي چې باید موږ هم اټومي ځواک ولرو؟ کاملا دغه ډېر یو قوي او ډېر بارزشه ارزښت دی چې دا نور هیوادونه هم لري، مثلا انډیا لري، مثلا پاکستان او امریکا او روسیه او دا نور هیوادونه او کوریا شمالي چې دی د ورځې یو مرتبه دوی د خپل راکټونه دوی ازمایښت کوي او کله امریکا ته ګورڅندنه کوي او کله روسیه ته ګورڅندنه کوي او سیمې هیوادو ته ګورڅندنه کوي. دا هم یعنی دوی د اسوي اصلي خاوندان دي دوی. نو دوی دغسې ګورڅندنې کوي او خپل دغسې راکټونه دوی ازمایي او نورو ته اخطارونه ورکوي. دا یعنی دوی پر قدرت دي. نو که چېرته افغانستان هم اسوي سلاح ولري
نو موږ به هم د نورو هیوادو غوندې پر قدرته هیواد به په سیمه کې یو. مننه، ډیره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ شینواري صاحب. د پوځي چارشنونکي ښاغلی صدق شینواري چې موږ سره بحث وکړ.